سماؤنا تلبدت. استاد محترم، تاسو د اقوام متحده یادونه وکړه پرې باسو که ستاسو په نظر آیا اقوام متحده چې دا کومه فیصله وکړه دا په صداقت ولاړه وه، دا یو با انصافه فیصله وه او یا دا کومه ستونزه وه په دې کې؟ اقوام متحده د فلسطین او د اسرائیلو دا مسله چې ده دا تقریبا په کال 1940 کې وسپارله شوه. هغوی په 11 هیوادونو باندې مشتمله یو کمیټې جوړه کړله او په دې کمیټې کې چې ده 7 هیوادونه غربي هیوادونه او یا هغه هیوادونه چې هغه د غرب طرف ته میلان درلوده او باقي چې کوم هیوادونه 15 هیوادونه هغه داسې و چې هغه یعنی یو قسم ته اسلامي هیوادونه ورته ویلی شي، یا داسې هیوادونه چې هغوی د فلسطین د تقسیمولو یا اسرائیلو ته په دغه ځای کې یهودو ته د اسرائیلو جوړولو اجازه نه ورکوله. 15 هیوادونو کې هم یو هیواد داسې و چې استرالیا و هغه بیخي یعنی رایې ورنه کړله. 7 هیوادونو په اساس باندې فیصله وشوله، 7 هیوادونو د فلسطین د ځمکې تقسیمولو فیصله وکړله او بیا د هغې نه بعد چې د دوی کار شروع کړ. د فلسطین په حق کې د اقوام متحده فیصله غیر منطقي، غیر عقلي، غیر قانوني یا د نړیوالو د انصاف او د حقوقو خلاف وه. وجه څه شی ده؟ د دې لپاره موږ سره یو څو دلایل موجود دي چې اصولي دلایل دي. لکه مثال اول نمبر باندې دلیل په کال 1900 کې د لاهای کنونشن کې دا خبره وشوله چې یو هیواد کله هم نشي کولی چې د بل هیواد ځمکه قبضه کړي یا د هغې د اوسیدونکو یعنی هغه خلکو ځمکې واخلي د خپل استفادې دپاره وکاري. په همدې ترتیب سره د جنوا په 4 کنونشن کې په 49مه ماده کې بیا دا خبره ذکر شوه چې کله هم نشي کېدلی چې د یو هیواد ملیټري یا د یو هیواد فوز یا د یو هیواد قوت هغه د بل هیواد عوام بې دخله کړي د خپلو کورونو نه، د خپلو زراعتي ځمکو نه، د خپلو ساحو نه، منطقو نه نشي کولی. نو هر کله چې یهودو فلسطین ته راتګ شروع کړ دا اصل کې داسې ده چې او بیا ورپسې دا خبره یاد ساتل پکار ده چې په کال 1932 کې، 33 کې، 34 کې برطانیې د اسرائیلو دپاره یا د یهودو دپاره یو خاص فوز جوړولو کوشش وکړ چې 12,000 فوز یې ورته جوړ کړ چې په هغه وختونو کې بیخي یعنی فلسطین تقسیم شوی هم نه. یعنی یهودو اول برطانیه اول د یهود راوستل د نورې نړۍ نه، بیا په دې یهودو کې 12,000 د حق نه په نوم باندې فوز جوړ کړ. یعنی دا یو بیخي غیر منطقي خبره ده. لکه مثال د خبرې برطانیه الله دې نه کړي مثال افغانستان ته راشي د نورې دنیا نه چې د مختلف قومونو راولي دلته آباد کړي اول غیر قانوني، بیا ورته فوج جوړ کړي. ولې فوج جوړ کړي؟ ټریننګونه ورته ورکړي. ولې ورکړي؟ په دې کې هیڅ نه کوم منطقي یا نه کوم عقلي یا نه کوم یعنی کوم اصولي موقف اختیار کړي، بلکې دا یو شین زور باندې دا کار وکړي. نو په همدې ترتیب سره دوی په یو فوزي شکل کې د جنوا کنونشن خلاف یا د لاهای کنونشن خلاف دوی د فلسطینیانو ځمکې قبضې کول شروع کړل. دا اول دلیل. دویم نمبر باندې چې کوم دا تقسیم وشو، په دې تقسیم کې کوم تاسې چېرته وګورو، په دې تقسیم کې په اقوام متحده کې د یو فلسطیني نه هم رایه نه ده اخیستلی شوې. هر کله چې موږ تاسې په 1920 کې وګورو 33% یهودو په دې ځمکه باندې په دې فلسطین کې 33% یهودو او باقي نور 52% چې کوم دی هغه فلسطینیانو. خو په تقسیم کې یهودو ته 55% ځمکه ورکړی شوه او مسلمانانو ته لږه ځمکه ورکړلی شوه، 44% ځمکه یا 45% ځمکه ورته ورکړلی شوه. 1% ځمکه یا 2% ځمکه چې دی هغه بیت المقدس او یروشلم اعلان کړ چې دا به د هیچ چا په اختیار کې نه بلکې دا به د اقوام متحده په اختیار کې. نو 33% یهودو ته 55% یعنی چې د خپلې فیصدي نه هم زیاته ځمکه ورکړه او 70% یا 80% فلسطینیانو ته یوازې 44% ځمکه ورکړه. یعنی که موږ تاسې وګورو اقوام متحده د فلسطینیانو نه 33 لکه ایکړه هکټاره ځمکه یعنی تقریبا چې 66 لکه جریبه ځمکه کیږي دا د مسلمانانو نه واخیستله او مفتی یهودو ته ورکړله.
چې په دې باندې هیڅ د یهودو او په هغه وختونو کې په کال 1940 کې یهودو چې کوم خپل ځمکه اخیستې وه او په لانجو باندې په دوکو باندې مشکلاتو باندې یوازې 6% وه. دا نوره 49% ځمکه ورته اقوام متحده د خپل ځان نه ورته ورکړله. یو بله خبره دا ده، دریم نمبر باندې دلیل دا دی چې د اقوام متحده د اقوام متحده چې کوم درخواستونه یا د اقوام متحده کومې غونډې وي دا سفارشي حیثیت لري. دا کله هم نشي کولی چې یو هیواد تقسیم کړي. لکه مثال د خبرې یو سړی لاړه او هغه د دې ځای نه امریکا ته لاړه، په امریکا کې هغه یو کور واخیسته. نو اقوام متحده چې فلسطین سره کم کار وکړ، که چیرته اقوام متحده وغواړي په همدغه پروسس باندې په همدغه عمل باندې په امریکا کې چې دا کوم افغانۍ تللی دی او یو کور یې اخیستی دی او د 3 جریبه د دپاره هم یو بېل ملک اعلانولی شي. په همدې پروسس باندې کېږي، ځکه چې یو طرف ته به 7 هیوادونه داسې کړي چې هغه به د افغاني په طرف باندې او 15 هیوادونه به داسې کړي چې هغه د دې په مخالفت کې او رای به واچي او په رایو کې به اخر کې به دا اعلان وکړي چې وګوره یو طرف ته زیات دي بل طرف ته کم دي. نو فلهذا په امریکا کې چې دا کوم افغانۍ اوسېږي څو جریبه ځمکه ده دا یو بېل ریاست اعلان شو. نو کله هم اقوام متحده نشي کولی چې په خپلو سفارشاتو باندې په خپلو غونډو باندې یا په خپلو کنونسیونونو باندې یو هیواد تقسیم کړي. د اقوام متحده حیثیت یوازې د سفارشاتو حیثیت دی. په اقوام متحده کې چې کوم قرارداد منظور شوی دی 101 نمبر باندې، په دې کې بیا مختلف هیوادونو، په دې کې بیا ټول دنیا مختلف هیوادونو ته چې د رای اچونې حق ورکړی شوی، هغوی نه چې د رای اچونې په هغې کې چې تقریبا 11 عربو هیوادونو بیخي اشتراک ونه کړل، ځکه چې هغوی د رای اچونه یا د فلسطین تقسیمول بالکل یو ناحقه فیصله بلله او دوی بالکل په حقه باندې وو. همدغه راز دین علاوه چې نور کوم خلک وو لکه پاکستان په دې کې هند په دې کې فلپاین په دې کې نور هیوادونو اندونیسیایي هیوادونو، هغوی کوششونه امریکا دا کوششونه کول چې دې ټولو هیوادونو ته امریکایي اخطارونه ورکړل. امریکا ورته ویلې یا برطانیې ورته ویلې چې موږ به په تاسو باندې سخت بندیزونه ولګو، په تاسې باندې به مشکلات راولو، تاسې قطعا داسې مه کوئ چې د فلسطین په حق کې رای ورکړئ. په هغه وختونو کې چې د جواهر لال نهرو یو خور وه او هغه چې په اقوام متحده کې د هند سفیره وه یا د هند له طرفه د جواهر نماینده وه، د دې خور ته چې د اخطارونه ورته ورکړل. همدغه راز د پاکستان چې کوم نماینده و د ظفر خان په نوم باندې، هغه خپل کتاب کې دا خبره کړې، یو کتاب کې دا خبره وکړله چې په نن باندې اکثره هیوادونو دا ویلي چې موږ به سبا د فلسطین په حق کې خبره کوو. چې کله سبا د رای اچونې خبره شوه نو د اکثره هیوادونو چې هغه هیوادونو موږ ته دا امید هم نه ساتو، د هغه هیوادونو نمایندګانو ویلي چې زموږ حکومتونو سره برطانیه او امریکا خبره کړې او موږ چې د خپل رای مجبور یو خپل رای بدله کړې ده او موږ ته خپل حکومتونو طرف نه امر شوی دی چې تاسې د اسرائیلو په حق کې یا د اسرائیلو جوړېدلو په حق کې چې دی تاسې رای واچوئ او تاسې د اسرائیلو سره شئ. 5 نمبر باندې دلیل دا دی چې هر کله د اقوام متحده فیصله وشوله اسرائیلو ته هغه ځمکې ورکړلې چې هغه زیاتې زرخیزې وي، هغې زیات چې د اقتصادي، سیاسي، جیوپولیټیکلی زیات اهمیت درلوده. هغه ځمکې وي چې هغې کې مثال د یو کانال جوړېدلو امکان و، هغه ځمکې وي چې هغه د بحر غاړې سره وي، ښایسته ځمکې وي، هغه ځمکې وي چې هغه د اردن سره خوا کې په بارډر باندې یا په پولو باندې نهر د سره خوا کې ځمکې وي، هغې ټولې چې د یهودو ته ورکړلې. او هغه ځمکې چې هغه شړې وي، هغه ځمکې چې هغه غریزې ځمکې وي یا هغه ځمکې چې په هغې باندې فصل ښه نه کېده، هغې ټول فلسطینیانو ته ورکړلې. بلکې دې سره یو بل داسې کار وکړ چې د یهودو که چېرته تاسې نقشه وګورئ چې د فلسطین د ویسټ بینک طرف چې کوم دی، یو طرف چې کوم ویسټ بینک دی دا او بل طرف ته غزه ده، دا دواړه خپلو کې سره جدا جدا کړل او د دې په منځ کې یو ډېره وړه غوندې لیکه پرېښودله. یعنې دا لیکه دوی بیا وروسته وکولی شو چې د کال 1945 نه بعد دوی دا وکولی چې دا لیکه ماته کړي یا دا لیکه ختمه کړي. نو د غزې چې کوم مسلمانان دي او د ویسټ بینک چې کوم مسلمانان دي دواړه یو فلسطین دی، مسلمانان قومونه پکې یو دي، خو د دوی دواړو خپلو کې سره اړیکې ختمې کړلې. او دغه اړیکو بیا چې کله د اړیکې چې کله ختمې شولې نو د دې ځمکو نیول په غزه کې دننه هم او په ویسټ بینک کې دننه هم چې د اسرائیلو خپل یهود آبادول شروع کړل، سره د دې چې اقوام متحده پکې فیصله کړې وه، سره د دې چې امریکا پکې معاهدې باندې دستخط کړه او برطانیې دستخط کړه، خو د هغې دستخطونو او د هغې معاهدو باوجود بیا هم
فلسطینیانو نه هم ځمکې نیول شو، د ویسټ بینک طرف ته ځمکې هم دوی نیولې او د غزې طرف ته هم ځمکې دوی نیولې. مننه استاد. خو دا داسې ښکاري چې دا د اقوام متحده چې کوم دغه پلان دوی کړی و رایګیري وه او دا خلک راغونډول او هیوادونه راغونډول، دا داسې ښکاري استاد لکه د خلکو په د نړیوالو یا د هیوادونو په سترګو کې خاورې شیندل دي. په یو جهت سره د اقوام متحده دا فیصله ځکه غیر منصفانه وه چې هغه وختونو کې کومو هیوادونو قراردادونو کې یا رای اچولې په قرارداد کې، نو هغه هیوادونو کې زیاتره هیوادونو چې دی هغه د فلسطین په حق کې وو. خو شپې تر شپې او په ډېرو مختصرو وختونو کې چې دی برطانیې او امریکا کوششونه وکړل چې یادو هیوادونو باندې فشارونه راوړلی شي. لکه مثال د خبرې هغه وختونو کې ظفر الله خان د پاکستان نماینده و، هلته هغه ته اخطارونه ورکړل. یا د جواهر لال نهرو خور وه په اقوام متحده کې د هندوستان نماینده وه، هغې ته چې د مرګ اخطارونه ورکړل. جواهر لال نهرو ته خپله د میلیونونو ډالرو پیشنهاد وکړ. په همدې ترتیب سره چې دی په هغه وختونو کې فرانس او لایبیریا او نور هیوادونو هغوی ته مختلف قسم اخطارونه ورکړل. بلکې ظفر الله خان وایي چې په نن شپه باندې یعنې یو شپه مخکې ډېر هیوادونه داسې وو چې هغه موږ سره موافق وو چې سبا به موږ د فلسطین په حق کې رای ورکوو. خو چې کله سبا راغلل هغوی ویل چې موږ مجبور یو، موږ ته د خپلو حکومتونو له لورې امر شوی دی چې تاسې د خپله رای بدله کړئ او تاسې د اسرائیلو په حق کې ورکوئ. په همدې ترتیب سره یو بل دلیل دا هم دی چې اسرائیلو ته چې کومې ځمکې ورکړلی شوې، دا 55% چې زیاته ځمکه ورکړلی شوه، دا ځمکې اکثره ستراتیژیکې ځمکې وي. دا ځمکې چې دی زرعي ځمکې وي، دا د داسې ځمکې وي لکه مثال په دې کې سویس کانال په څېر باندې بل کانال هم جوړېدلی شي. دا هغه ځمکې وي چې هغه د اردن سره نږدې چې کومې سیمې وي او دلته کوم نهر دی، د دغه اردن د دې نهر په غاړه باندې ځمکې وي یا د بحر په غاړه باندې ځمکې وي یا داسې ځمکې وي چې په هغې کې ښه فصل کېدلی شو او سیاسي جهاد سره هم هغه ښه وي. فلسطینیانو ته چې کومې ځمکې ورکړلی شوي هغه اکثر غریزې ځمکې وي، هغه ځمکې وي چې په هغې کې فصل سم نشو کېدلی. بل یو غټ کار اسرائیلو هغه وخت کې دا وکړ اقوام متحده چې د فلسطین په دوه حصو باندې تقسیم کړل. یو یې ویسټ بینک کړل، یو یې غزه کړل. صحیح ده، ویسټ بینک یو طرف ته پرېښود او غزه بل طرف ته کړه. بیا د دې دواړو په منځ کې یو نرۍ غوندې لیکه پرېښودله چې یعنې هغه لیکه هم په اسانۍ باندې د ختمېدلو چانسونه درلودل او ټول په دې باندې پوهېدل چې دا لیکه هم سبا ختمېدلی شي. نو په همدې ترتیب باندې اسرائیلو رفته رفته د اقوام متحده د 1947 فیصلو نه بعد بیا هم یهود په دغه ځمکو کې آبادول شروع کړل او دغه داسې وخت خبره ورسېدله چې د ویسټ بینک او غزه خپلو کې سره بالکل رابطه قطع شي. دا ځمکې یعنې قومونه یو دي، په دې کې یوې ژبې والا دي، یو نسل والا دي، یو هیواد والا دي، یو ځمکې والا خو په دوه بیلو بیلو ځایونو کې تقسیم کړل او په منځ کې یهودو خپلې منطقې جوړې کړلې. نو په دې خاطر باندې د اقوام متحده د فیصله چې کومه وه دا یوازې د خلکو په سترګو کې خاورې شیندلو، یعنې نور د دې کوم داسې قانوني حیثیت نه و یا د دې کوم داسې نړیوال حیثیت نه و چې دوی واقعا په انصاف باندې ولاړه فیصله کړي، بلکې دوی د جنیوا کنونشن مخالفت هم کړی دی. دوی چې د پیرس 1928 یا د 1928 د معاهدو مخالفت هم کړی دی. دوی ورپسې د چې کوم د ډیموکراسي دوی په ټوله دنیا کې د انتخاباتو او د رای اچونې خبره کوي که نه، په دې وختونو کې ولې دوی د یو فلسطیني نه رای نه اخیستله؟ ولې د فلسطین په ځمکه باندې چې یوازې 6% ځمکه د یهودو وه او 33% یهود اوسېدل، ولې هغه وخت کې دوی انتخابات نه کول فلسطین کې چې راځه انتخابات وکړو چې د تقسیمولو طرف ته خلک ډېر دي او که د بېلتون طرف ته خلک ډېر دي؟ هغه وخت کې ډیموکراسي کوم ځای کې وه؟ هغه وخت کې ډیموکراسي کوم ځای کې وه چې ته د هیوادونو سفیرانو د هیوادونو نمایندګان چې دی هغه ته اخطارونه ورته ورکوه او په هغې باندې بندیزونه لګوه. یعنې دوی په ټوله دنیا کې څنګه چې په فلسطین کې د ډیموکراسي د خپل مفاداتو لپاره دوی استعمال کړې ده، په ټوله دنیا کې انساني حقوق، اقوام متحده او ډیموکراسي او دغه انتخابات او جمهوریتونه دوی ټول د خپل مفادات لپاره کارولي دي. چې په کوم ځای کې د دوی مفادات نه وي په هغه ځای کې دوی تا سره دیکتاتوري مني، په هغه ځای کې ته په 1000 کالو کې انتخابات مه کوه، هېڅ خبره نشته ده. خو چې په کوم ځای کې دوی مفاد وي په هغه ځای کې به چې دی په ټوله دنیا کې تا بدنامۍ هم په رسنیو کې دې بدنامۍ، په ټوله دنیا کې دې بدنامۍ، په کتاب کې دې بدنامۍ، تا په خبرونو کې بدنامۍ، په هر ځای کې دې بدنامۍ چې دا وګوره دا د جمهوریت خلاف دي، دا د متمدن کېدلو خلاف دي، دا د ماډرنټي خلاف دي. په هغه وختونو کې ولې تا د یو فلسطیني نه پوښتنه نه ده کړې؟ 2.5 لکه فلسطینیان دوی د کورونو نه وویستل. د 1948 نه بعد 2.5 لکه فلسطینیان چې هغوی په خپلو کورونو کې د نیکونو نه اوسېدل هغه یې وویستل، هغې ته ویل چې راشئ یهودو تاسو پکې اوسېږئ. په هغه وختونو کې د کوم فلسطیني نه چا پوښتنه کړې وه چې ولې؟
کوم رسنۍ په دې راپور کومې رسنۍ په دې باندې راپور ورکړی دی؟ کوم ځای کې و د دوی ډیموکراسي؟ کوم ځای کې و د دوی متمدن کېدل؟ یعنې دوی سوچه هغه خپل ظلم او هغه خپل هغه چې کوم جبر و هغه خپل هغه حریص او هغه خپل هغه ظالم مزاج و هغې په ټوله دنیا باندې تحمیلو. بیا 6 میاشتې پس بنګوریان د اسرائیلو رسمي اعلان وکړ د اقوام متحده د فیصلې نه 6 میاشتې پس، او د دې نه 11 دقیقې پس د بنګوریان د اعلان نه 11 دقیقې پس امریکا په اول ځل باندې اسرائیل په رسمیت وپېژنده. یوازې 11 دقیقې پس پلان شوی کار و، مخکې نه پلان شوی سیستماتیک کار و. چیکسلواکیا په هغه وختونو کې چې د په لسګونو میلیونو ډالرو اسلحې اسرائیلو ته ورکول شروع کړل. اسرائیلو چې په کوم ځای کې مسلمان کته یا په کوم ځای کې به چې دی یو فلسطینی کته مظلوم به کته کوشش به کوو چې د هغه د کور مخې ته مظاهرې وکړي، احتجاجونه وکړي، فوجونه ورولي ځان سره، هغه به د کور نه بې دخله کوو، تحریک او چې یو متحرک کوو به. فلسطینیان یې دې ته مجبوره کړل چې د 1948 نه تر 1945 پورې 2014 فلسطینیان یوازې شهیدان شوي دي. دوی شهیدان کړي دي، 1.5 لکه بې کوره کړي دي. دوی کوم طرفونو ته تللی وی؟ دوی سره خپلې چابیانې موجودې وي، خپل کورونه ورسره موجود دي، خو خپلې ځمکې هم نه وي خرڅې کړې. د آبادو کورونو نه دوی وشړل، هغه خپل سامانونه هم ورته پرېښودل. نو دا د فلسطین په حق کې د اقوام متحده هغه فیصله ده چې اقوام متحده پې په ټوله دنیا کې ناز کوي چې موږ 2 state solution یا د 2 هیوادونو د 2 ریاستونو یو حل لاره موږ راویستې ده. هغه دغه حل لاره وه. بشک دغه اقوام متحده چې کوم موضوع تاسو یادونه وکړه، زه فکر کوم د اقوام متحده دې لپاره جوړه شوې ده چې د یو څو غټو سوپر پاورو یا څو غټ هیوادونه چې ځان ته د بشري حقوقو او د انساني حقوقو او د ښځو حقوقو مدافعین وایي، دا د هغوی د منفعت لپاره جوړه شوې ده. موږ موضوع ځکه د فلسطین د بل خواته نه ځو که نه، تاسو د برطانیویانو ظلمونه په هندوستان کې وګورئ، تاسو د دوی د ایټالویانو ظلمونه په لیبیا او دې ځایونو کې، تاسو د فرانسویانو ظلمونه په افریقا کې وګورئ، تر ننه پورې د هغوی ذخایر او هغه دوی لوټ کړي دي. او یو طرف نه چې استاد یادونه وکړه چې غزه او د فلسطین سره جدا شل، کله چې هم غزه کې په مسلمانانو ظلمونه کېدل، نو هغه نور فلسطینیان چې هغه د غزې نه هخوا ته اوسېدل، هغوی ویل چې دا خو زما مشکل نه دی، دا خو د غزې خلکو مشکل دی، موږ ورسره څه کار، دوی ولې اسرائیل سره کار لري. یعنې دا داسې شوه چې دا د غزې خلک د څو لخوا نه محاصره شول. یو طرف نه خپل ورونو یې، خپل فلسطینیانو ورونه چې یو قوم و، د یو دین خلک و، د یو فکر خلک و، هغوی ورته شا کړه. بل طرف نه چې استاد یادونه وکړه چې اختارونه ورکړل شل، چې په یوه شپه کې رایه مکمل ختمه شوه، دوی ته اختارونه ورکړل شل، یا دوی د هیوادونه د امریکې او د برطانیې نه قرضدار او دوی ته ورکړل شل چې تاسو رایه به د اسرائیلو په ګټه استفاده کوئ. دلته د فلسطینیانو حقوق، که فلسطینیان بیخي هیڅ ته کو چې ووایو چې مسلمانین هم هیڅ ته کو ووایو، بشري حقوق د پښو لاندې شل، د ښځو حقوق د پښو لاندې شل، د ماشومانو حقوق د پښو لاندې شل، د دوی هغه انساني حقوق مکمل د پښو لاندې شو چې ته یو سړی د کور نه راوباسې وړې او هغه متحرک کو، خو هغه فلسطیني بیا یو تیږه اسرائیلو موټر طرف ته وروله، او اسرائیلیانو بیا دا حق درلوده چې د کور مران کړي یا د مکمل د کور نه وشړي، د زیتون باغونه ونیول، د دوی هغه زراعتي ځمکې سټراټیژیک موقعیتونه، هغه ټولې ځمکې چې هغه ډېرې زراعتي خرما او زیتون او نور حاصلخیزې وې، هغه یې ټولې مکملې ته یې ونیولې.